دا غینه بعد یو ورور سوال کړی دی چې ولې د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم په قرآن کې یاد شوی دی او د موسی علیه السلام د مور نه دی راغلی او د نورو پیغمبرانو د پلارانو د میاندو نومونه نه راغلي او څه فائدہ ده چې الله سبحانه وتعالی د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم ذکر کوي؟ الجواب اولنی خبره ده چې قرآن اکثر ځایونو کې نومونو له ترجیح نه ورکوي د انسانانو، واقعه ذکر کوي ځکه چې په هغې کې هدف او مقصد او قرآن کې داسې ډېر ځایونو کې واقعات راغلي چې هلته الله سبحانه وتعالی نوم نه دی ذکر کړی. مقصد هغه تدبري په دې قصه کې سوچ او فکر کول او د هغې نه حکم پیژندی او فایده راویستتي. نو نوم ته څه ضرورت نشته، نوم څه غالبا د نوم دومره غټه فایده هم نه. دویمه مسله د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم دا په قرآن کې راغلی لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی په سورة الانعام کې ویلي وإذ قال ابراهیم لأبیه آزر، کله چې خپل پلار ته وایي آزر ته. په دې کې دوه حکمتونه دي، والعلم عند الله. اولنی حکمت د مکې مشرکینو به دا دعوه کوله چې موږ د چا په لار یو؟ ابراهیم علیه السلام. نو هغوی د ابراهیم علیه السلام د پلار پیژندو. آزر د معروفو ټولو عربو کې چې د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم څه و؟ آزر و. نو ځکه قرآن هغه ذکر کو ځکه چې مشهور دی په عربو کې. وی د هغه ابراهیم علیه السلام تذکره زه کومه چې څوک زوی د چا دی؟ زوی د آزر دی، تاسو یې پیژنئ. دویم حکمت د ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سره ډېر بحثونه راغلي. پلار ته ووی قال لأبیه وقومه، قوم ته ووی یا ابتی ای پلار. په ډېرو ځایونو کې دا واقع راغلی. الله راښکاره کو چې د ده په دې دعوت کې غټ رکاوټ او غټ دشمن هغه څوک دی؟ هغه د پلار دی. نو زړه کېږي چې د دې پلار به څه نوم وګورئ. لکه چې هر ځای کې الله د ابراهیم علیه السلام واقع ذکر کوي، نو دا پکې ذکر کوي چې غټ دشمن یې څوک و؟ هغه پلار و. نو زړه کېږي چې اوس زړه وایي چې د پلار د نوم معلوم شوی. نو ځکه الله سبحانه وتعالی د هغه د پلار هغه نوم ذکر کو، والعلم عند الله. او یو نصیحت دی ورور ته او ټولو مسلمانانو ته، هغه ده چې د الله سبحانه وتعالی سره معامله د ادب معامله پکار ده. او داسې سوال کول چې ولې الله داسې کړي دا غلط سوال دی، بلکې سوال داسې پکار دی چې څه حکمت دی په دې کې. الله سبحانه وتعالی چې څه کار کوي، لکه الله د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم ذکر کړی، د نورو پیغمبرانو هغه نه ذکر کړی. نو په دې کې حکمتونه دي. الله بغیر د حکمت او د فایدې نه یو کار نه کوي. او دویمه دا ده چې لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. الله نه څوک تپوس نشي کولی چې ولې یې دا کار کړی. نو ادب د الله سره هغه ادب دا دی که ته سوال کوې نو وکړه، خو داسې چې د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم ذکر شوی دی، د نورو پیغمبرانو د پلارانو نوم نه دی ذکر شوی، د دې څه وجه ده او څه حکمت دی. خو داسې ویل چې الله ولې د نورو دا نه دی ذکر کړی او ولې الله صرف د ده ذکر کړی، نو دا د ادب خبرې نه دي. د الله سره ادب پکار دی. الله دې به موږ کې پیدا کړي. والله اعلم.